دې کې دوه خبرې دي طالبانو. یا داسې اول د اسلام کې الله چې روزه راوسته نو اختیارو خلکو ته خوښه یې روزه نیسي، خوښه یې فدیه ورکوي. بیا وروسته طالبانو دا حکم منسوخ سو، من شهد منکم الشهر فلیصم، داسې حکم راغی. یا دا د طالبانو وعلی الذین لا یطیقونه، هغه کسان چې طاقت نه لري د روزې، لکه څوک؟ شیخ پانی، مریض، مرضعه ښځه، حامله ښځه. وعلی الذین لا یطیقونه ففدیة طعام، دوی به څوک ورکوي؟ په حاملې نه رښتیا، په شیخ پانی باندې طالبانو په دې باندې څوک ده؟ نه مرضعې باندې خو فدیه نه ده، هغې به بیا قضایي راوړي. شیخی پانی باندې پرون چا پوښتنه کړې وه د سوات، د پاکستان سوات نه چا پوښتنه کړې وه، سړی شیخ پانی ده، روزه هم نسي نیولی، پیسې هم نه لري، بیا به څه کوي؟ چې فدیه ورکړي اوس به څه کوي؟ وی مسله راته پیدا کړه. بیا مې طالبانو په شامي کې پیدا کړله. نو اگر چې د ابن الحمام او د بهرایق باندې شامي رد کړی و طالبانو، بس هیڅ هم نسته د پې باندې. اگر چې هغه لیکلي چې دور المختار متن داسې استغفار و بخښنه دی الله نه غواړي شامي وي، نو ګناه خو یې نه ده کړې که نه، دا خو د ده په وس کې نشته. نو د استغفار خو هلته چې ګناه یې دغسې د دغه هغه په دا خو د دوی کې تقصیر نشته شامي وي، هېڅ هم نسته پې، خلاص ده بس. فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم، کتاسې روزه ونیسئ دا د دوی دپاره خیر ده، ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا هدایت ته د خلکو دپاره، وبینات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله پتا سي د آسانۍ لا اراده لري نه د سختۍ. ولتکملوا العدة، او چې تاسې کامل کئ شمار. ولتکبروا الله على ما، او چې تاسې تکبیر وایي لوی بیان کوي د الله علامه په هغه شي چې تاسې ته هدایت کړی، او د دې دپاره چې تاسې د الله شکرانګي ادا کوي. روح المانی دلته یو بحث کوي، بعضې علما وایي رمضان به نه وایي، شهر رمضان به وایي، تنا رمضان وایي صحیح نه ده، ماده یې رد کړې ده، جایز ده. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول علیہ السلام چې کله تا نه پوښتنه وکړله د ما بندګانو، فإني قریب، زه نږدې یمه، اجیب دعوت الداع، زه اجابت کوم د دعوت د داعي، غوښتنه د داعي اذا دعاني فلیستجیبوا لي. نو فلیستجیبوا لي دوه معنا، یعنی کله چې مانه یو بنده دعا غواړي زه نږدې مې د غوښتنې اجابت یې کوم الله وایي. خو فلیستجیبوا لي، دویم چې زه اطاعت و ایمان ته رابلمه، نو دوی دم ما اجابتو دعوت و ایمان و طاعت ته قبول کی. ولیؤمنوا بی، او دوی دی په ما ایمان روړي، لعلهم د دې دپاره چې دوی هدایت پیدا کی. احل لکم لیلة الصیام الرفث، حلال کړل سوی تاسې لره په شپه د رمضان کې رفث جمعه الی نسائکم. داول د اسلام کې داسې و طالبانو، روزه یې ورې کلکه روزه وه، روزه خو کنه امساک ته وایي چې هر چي نه به ځان بندوي. نو وایي داسې چل و چې اول د اسلام کې به چې شپه سولم زه تی بس بیا تا ته څوک جایز نه ول، معامله جایزه نه و چې تی کور وله سره وکړي، دا بنده وله. عمر رضی الله عنه طالبانو یو ورځ عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام سره وي یوه شپه تراویح کړې وي، روزه ماته یې کړې وه، د ماخوستان جمع یې کړې وه، نبی علیه السلام سره هملته ناست و، د شپې چې راغی ښځې ویده وله طالبان، بس راویښه یې کړله. رښتیا هلته اسلام کې حکم داسې و د شپې نه چې کله به ویده سوې بیا معامله ناروا چې ښځې ویده سوې وه، عمر رضی الله عنه چې راغی نبی علیه السلام سره د شپې مجلس چې راغی،
راویښه یې کړله راځه معامله کو هغې ورته ویلې زه ویده وم وایي نه وي ویده خو بس طالبانو معامله یې وکړه دا نورو صحابو هم دا معامله سې وایي اسلام ګوره طالبانو انسان احرس مما منع ده که نه چې له څه شي نه منع کړي بیا ډېرو ته حریص ستی نبي علیه السلام خو صحابه خو داسې خلک ول چې ګناه به تېر وسو رسول علیه السلام ته به راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې موږ نه کار خراب سوی ده بس الله بیا دا آیات را نازل کړ چې زه انسانان دي نو که د شپې هم تېر بند کې د ورځې بیا خو نو نه کېږي